د پاکستان د سیاسي ګډوډۍ په اړه د اسلامي امارت پرونی خبرپاڼې پاکستان سخت غوسه کړی او شدید غبرګون ښودلی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ د اسلامي امارت لخوا د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې په کلکه رد کړي او د اسلامي امارت خبرپاڼې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې. ممتاز زهرا بلوچ د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند د تیرې ورځې څرګندونو په خبرګون کې ویلي پاکستان د اسلامي امارت د ویاند خبرپاڼه د پاکستان په کورنیو چارو کې د شرم وړ لاسوهنه بولي او دا ورته د منل وړ نه ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي تیره ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي وو چې واکمني په پاکستان کې د واکمنۍ او سیاسي مخالفانو ترمنځ د ترنګلتیا په اړه اندېښنه لري چې پر سیمه به ناوړه اغیز وکړي. هغه د پاکستان واکمنۍ ته مشوره ورکړې وه چې له خپلو مخالفانو سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د رسنیو د پوښتنو په ځواب کې ویلي چې اسلامي امارت باید یو ډیموکراټیک هیواد ته د مشورې ورکولو پر ځای دی خپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي ویلي ټولګاډي واکمنۍ ته د لومړیتوب ورکړي او د خپلو وګړو اړتیاو او هیلو ته د ځواب ویونکي شي. د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو حق ورکړي چې د مذهب د ناسم تفسیر له لارې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي. همدارنګه اغلې بلوچ ډیره کړي اسلامي امارت باید له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي چې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي پاکستان په سیمه کې سولې خبرو اترو او همکارۍ ته ژمن دی او د افغانستان په ګډون له ټولو هیوادونو تمه لري چې د مسؤلانه نړیوال چلند او نړیوالو اړیکو بنسټیزو معیارونو ته غاړه کیږدي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.